کابل کې د میرمنو د لاسي صنایعو لپاره 2 ورځنی نندارتون جوړ شو. بانوان افغان رستورانت د مسؤلې له لوري د لسګونو میرمنو د لاسي صنایعو، زیورالاتو، ځینې خوراکي توکو او ښځینه جامو لپاره د بازارموندنې په موخه دغه نندارتون جوړ شوی چې 2 ورځې به دوام وکړي، ترڅو د میرمنې وکولای شي په خپلو لاسونو جوړ شوو توکو ته د خرڅلاو ښه بازارموندنه وکړي. ما تقریبا 5 سال است که رستوران دارم و در پلی رستوران خواستیم یک بازار جور کنیم برای بخش بانوان که خوشبختانه ما تونستیم امروز بازار خود افتتاح بکنیم که خیلی مورد استقبال مردم و خانمای تولید کننده و بخشای کاری ما بوده. ما خیلی خوشحال هستم از اینکه فروشات خوب داشتن، امروز مردم خیلی آمدن و بازار ما جمع جور بود انشالله. این نمایشگاه فعلا به 2 روز است. هفته 2 روز می باشه که به نام پنجشنبه بازار و جمعه بازار برگزار شده و همچنان فکر کنم 51 نفر در این برنامه دمی هفته 2 روز که اشتراک کرده. خانم‌ها که تمامشان تجارت‌های خرد یا کوچک و یا هم متوسط دارن اینجا اشتراک کردن. کومه میرمنو چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی و له حکومتي خوښي څرګندوله چې د میرمنو د بیلابیلو سوداګریزو پروګرامونو لپاره زمینه برابره کړي او اسانتیاوې ورته رامنځته کوي. دا نمایشګاه چې د خاص د ښځو دپاره د کولی شي خانمان ډیر فعالیت وکړي، خیاطي کې، لباس کې، فیشن کې، د زبان موره ټول شان کې کولی شي فعالیت وکړي، حتی رسامي بخش کې. باید خپل محصولات نمایش ته راوړو، خلک یې وګوري او شناخت پیدا کړو، بازاریابی وکړو. امروز بخش‌های امنیتی و محافظتی هم ما داشتیم، هم طبقه ذکور هم طبقه اناث و پیام ای است که بتونن پارک‌های زنانه را بر خانم‌ها بدن، ساعت سبز بر خانم‌ها بدن، قراردادهای 10 ساله خانم‌ها داشته باشن. به خاطر که اینجا جای ما شخصی است، مقدر مشکلات دیدیم، مقدر جار جنجال فعلا داریم. اگه این بخش دولتی باشه، مثلا ما 1 سال یک جای رونق میتیم، کار جور میکنیم، زحمت میکشیم، پس صاحب جای میگه شما باید بریم، دیگه امرتون قرارداد نمیکنم. در جای ما خودشان میتونن کاری که ما تولیدات داشتیم شروع بکنن. به این دلیل باید حکومت ما همکاری بکنه. خواست ما این است که بگذارن حداقل کسایی که تجارت کوچک را شروع کردن یا از یک جای خواستن که شروع بکنن اجازه بدن که حداقل پیشرفت در زندگی خود داشته باشن، حداقل بتونن که به جاهایی که میخواین به اون جاها برسن و برگزاری همچنین نمایشگاه بسیار زیاد خوب است. خانم‌ها که هستن پیکر جامعه است، خانم‌ها باید کارایش رونق پیدا کنه، خانم‌ها حمایت شه، خانم‌های متضرر سر پای خود استاد در خود کفاف خانم‌ها. دا یادونه ور ده چې اوس مهال د هیواد په کچه تر 40,000 میرمنو په خصوصي سکتور کې فعالیت کوي چې ډیری د ډول میرمنې له بېوزلو او یا بې سرپرستو کورنیو څخه دي او له دې لارې خپلې اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.